بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمن دوست سرور نذیر خانم. جناب دا وخت کوم د جناسم په ټکپل ګل پارک کې مطلب ناسمه مون سردار ټیم چې کوم د زمارور زبیر خان او را سره ډیر خوږ او ډیر ګران او ډیر هنرمند زه وایم چې پاکستان کې مطلب د پښتنو پټلند کې سکمه نشته دی کو ګورم نه د ایج او ګورم تقریبا زمانہ بزم چې همزولې به زما او د دې هغه کارکردګۍ ته زه ګورم د چې کوم سکیچینګ کار کوي آرټینګ کار کوي نو ماشاءالله ډېر خوبصورت انداز سره ډېر طریقې سره نن چې کوم زمونږه سکیچینګ باندې کار روان دی ان شاء الله تاسو ته د ویډیو کې ښکاری هم اور د چې کوم دینو ینه مسو ته پوښتنه کو طاوله بینه چې دا کم ټیم نه دا کار شروع کړی دی مطلب د آرټ سکیچینګ وغیرہ اور شو کې څنګه راول دي سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طاوله به څنګه چلې؟ الحمدلله نذیر خیر جی. تاسو دعاګانې دي. پہله فرست اف آل هو تاسو ډیره شکریا ادا کوم جی چې تاسو مونږ ته ټیم راکو ټایم مو راته جی بالکل او بل بس تاسو د مینې ډیره مننه کوم. طاوله به اداره ته وای ماشاءالله خو موسم ډیر زبردست دی اور دا ځم په دې خوښ کو مونږ یو کلا فضاوي ګرمه موسم دی سکیچینګ هم صحیح لا شو بور بنه شي کنه ان شاء الله سټوډیو ته هم چکر را لګو راځو با ټول ناول خدای دا وای طاوله به خپل تعارف را سره وکي یی د کمزه کچ مینوال اکثر ته پوښتنه کوي کمنټونه کې چې مطلب د کمزه د سکار کول غواړي سکیچینګ تیار کول غواړي څوک مطلب پینټینګ کول غواړي آرټینګ کول غواړي څوک هغه حواله سره مطلب اوکي زما هو جی بیسیکلی تعلق چې کوم دی نو مومند ایجنسی سره دی او دې ټایم کې چې کوم دی نو جو جهانگیری کی ضلع ثوابی کے بات کیے گا جی اور سکیچنگ کو بس سٹارٹ دے کسو ملګری هم جوړول غواړي نو بالکل نمبر به مونږ دی تفریح تاسو ته ډیسکرپشن جی بالکل تاسو ته کوم نمبر به په سکرین باندې منشن کوم دی کسو کوم سکیچینګ کول غواړي سو خپل چې کوم د پکچر تیارول غواړي نو هغه د پر تاسو په دغه سکرین باندې کوم نمبر دی په دې تاسو رابطه کولای شئ. طاوله به اداره ته وایي چې شوق څنګه پیدا شو د دې فیلډ سره مطلب شو خو جی ډیر وخت نو بس د سکول په ټایم کې چې کوم دی نو زمون شوق جی جی او بس ورو به مو کارونه کول او استاد به لګیا بورډ کې به دا کول مونږ به دې شي کې لګیا سکیچینګ مصروف وو دومره شوق بس هغه شوق سره سره بس دې تر ورسې ماشاءالله نو خپل تعلیم هم ور سره جاری دی بس شوق هم طاوله به اداره ته تعلیم سم را کړی دی تعلیم خو فرست ایئر جاری دی فرست ایئر جاری دی ماشاءالله اور تاسو استاد د دې سکیچینګ وغیرہ زه هو سکیچینګ هم کوم کیلیګرافي هم کوم ماشاءالله مطلب لینډسکیپ وغیرہ وی نو هغه هم کو او دغه د استادانو زما مختلف دي ک کیلیګرافي کې والي نو حسن القلم استاد دی ماشاءالله چې توډيري سره تعلق جی جی اور سکیچینګ کې چې زما دوه استادان دي یو د ثوابي دی یو د چوټا لاور دی جی د ثوابي والم هم مهنت کړی دی او د لاور والم هم مهنت کړی ځوان په خپل دی باندې هم مهنت را سره ماشاءالله دغه وجه باندې زه په دې مقام ماشاءالله ډېره خبره ده اور طاوله به اداره ته وای چې مطلب د کوم څومره ټایم نه مطلب د دې فیلډ سره تاسو لګیاي مشغول په دې کې تاسو څنګه چې وجره فرست ایئر کې کوم نه جاری دی او کم ټایم د سره شو غرالو او تاسو څومره ټایم شو په دې کې زما خو تقریبا چې کار ما سٹارټ کړل دی نو کیلیګرافي هډیر وخت شو او هغه تقریبا 6 سال وکی 6 سال کېږي اور د سکیچینګ دا تقریبا 2 سال جام کال ټیک شو او تاسو سټوډیو وغیرہ مطلب تاسو خپل سټوډیو ارز سیستم شته مونږ سره سیټینګ شوی دی جی خو کله ماشاءالله او سکیچینګ مطلب تاسو څنګه آنلاین آرډر وکي واتس اپ وغیرہ باندې تاسو نغې څه ترتیبي هغه داسې ترتیب وی چې مطلب آنلاین وینو هغه نیم پیمنٹ پیلا نیم بیا سکیچ چې تیار شي نه پسه اور دې کې چې کوم نه بلیک اینڈ وایټ اور کلرفل کوم فرق وی کنه او جی فرق وی مختلف مطلب کار کوم فرق وی اور دغه کوم فرق وی ریټ کوم فرق وی مطلب کو څوک خو د څوک خواهشمن وي څوک جوړول غواړي نو مطلب تاسو چې کوم سکیچینګ هغه دی مطلب سایز دی هغه متعلق تاسو ماته وایي چې مطلب دغه څه پرایسز دي
سکیچینګ خو مختلف دي د A4 نواله A1 پورې سایز مون سره اویلیبل دي مطلب A4 چې کوم دی دا ټولو کې وړو کې دی دا تقریبا 10 اور 12 انچ وي 10-12 انچ د دې ریټ چې کوم دی نو هغه په مطلب سیمپل کار چې وي پنسل والا نو دا غي ریټ چې دی نو 2000 دی 2000 اور چې دغه کې جوړوي نو بیا 3000 روپے باندې راځي ٹھیک شو اور دین علاوه دا وای دا الله بھائی په دې باندې ټایم تاسو څومره لګي په یو سکیچ باندې سکیچ چې ډیټیل سره کار پکې کوي کنه نه بای نو تقریبا جو هفته یو نیم هفته په لګي په یو سکیچ باندې مشکل ده کنه ډیره اصل کې موږ تخکاری داسې چیرې دا بس یو ایزي هغه څنګه چې موږ مطلب تاسو ماته چې کم دي نو شاین افریدي او د بابر اعظم پکچر تاسو مخه تخکاری تاسو ګوره دا تاسو کو ګوره کنه دا هم د دې لاس جوړ شوی دي ماشاءالله ډېر انتهایی خوبصورت زمون پښتنو کې چې کم نه د ټیلنٹ هیڅ کم نه نشته د ماشاءالله ډېر ټیلنټډ دي او بیا دومره کم ایج کې مطلب دومره وخت زر وخت کې چې کم نه دی دا سکیچنګ وغیرہ ډېر انتهایی ګرانی ډېر زیات مشکلی دا موږ تخکاری چې موږ سکیچ وګورو موږ سره دا غي ویلیو نه او بل یو زو دا وایم چې ماته یو ځکه خفګان محسوسيږي په دې وجه باندې چې زه ګورم زمون پښتنو کې ټیلنټ کې مې تاسو نو نشته دی خو زمون سره هغه قدر نشته ویلیو زمون ورکو کزو ګورم نو په اسلام آباد ایریا کې لاهور کراچۍ کې د دې سکیچنګ چې کوم نو ډیر زیات ویلیو ته ډیر دغه ورکي نو ماشاءالله انتهایی مطلب مهنت په دې باندې کیږي ډیر ټایم په دې باندې ځای کیږي سره کو ګوري اور هغه چې کوم موږ ویلیو نو ورکو الانکه دا یو ډیر یونیک کار دی پلا سو باندې چې کوم دی یو آرت جوړول یو سکیچ جوړول دا ډیر انتهایی ګران موږ خو زر چې کوم نن سبا کو ګورو مختلف اپس راغلي دي کای کې موږ بلیک اینڈ وایټ ته واړو یا چرته کوم کلرفل ته موږ پکچر واړو ایډیټینګ پیو کو یا موږ موبایل فون باندې ډي اس ال ار باندې فوټو شوټ کو اخو ایزی دا چلو یو بٹن دا کلیک بس شارټ راشي خلا سو باندې چې کوم سکیچ جوړول دا انتهایی ګران دي اته الله بای ته چې کوم داسې وایم چې په 100 کې 100 مارک وزور کما چې دا دومره مهنت او ځکه چې موږ سره د فرست ملاقات هغه شو اس آرت وغیرہ کولو نو ما سره غب شپ لګیدو مې تاسو ته یو ویډیو کوم ځکه چې ما سره د دې سیز قدر ستاسو په یوه کم په دې سیز باندې چې تاسو ما خپل هم لګ ډیر شوق سره دې سیز سره چې کله په اتم نه هم کې ما سکول ویل نو په ټیم کې د اتولا به خبره چې سکو استاد بچ کم نه موږ ته بورډ باندې بلې کای کول موږ چې کم په کاپیانو کې کله ګلونو جوړوا کله څه شی جوړوا تاسو کې چې تاسو ګورئ نو دا څنګه د چې دا بس په یو کلیک تیار شي په شا ډیر بلا مهنت ته پروت ډیر جی ډیر ډیر مننه زبیر خان ته خو پکې سوای کنه تعالی به چې کم سکیچنګ جوړي داګه نه څنګه مطلب تاسو څنګه ښکاری ماشاءالله تعالی ډیره خواري کوي ډیره خواري کوي انتهایی الله نورم کامیاب کړي الله بوزي امين او ماته یو سکیچ جوړي ان شاء الله نورم ان شاء الله لازمانه تعالی وای زبیر وای ته چې کله ما وې را مطلب هغه چې کوم سکیچنګ جوړي زما خپل پکچر په تیار دو باندې مال به هم لازمان جوړي بالکل 5000 روپے خرچ راځي بالکل 5000 راځي خرچه ورځي په دې باندې دې سره زموږ ملاقات نه پهلنه ملاقات دي نو دې سره مو صدا سي خاص واسطه دې غب لګي جناب ان شاء الله د زبیر خان چې کوم د سکیچ هم تیار شي هغه سکیچ هم چې کوم تیاریږي او موږ سکیچ باندې کوالټي کار شروع دي ان شاء الله چې کمپلیټ شي دا تاسو ډیټیل سره خایم او دا به خپل سټوډیو کې ویلا کوم تاسو په ټیک ټاک ویډیو په دې باندې جوړوم موږ سکیچ کوم نه تیار شو تاسو کتل شي تاسو کړه دا په دې باندې کم از کم زموږ زبیر 100 غنټه ولګي دي اته لوي 100 غنټه ولګي دي 100 غنټه هو لګي دي کم از کم 4 غنټه هو لګي 4 غنټه لګي دي په دې کې چې کم نه دی مطلب سرنامه کې چې کوم ډرینګ جوړي نو هغه ته پهله مطلب تیار کړو هغه نه بعد چې کوم پدې کې مطلب کلر کې دو شیډ چې کوم کې دو پدې کې نو هغه چې کوم د ډیټیل وغیرہ چول کې دو هغه باندې چې کوم د نو زمونږه 4.5 غنټه ولګي دو په دغه ځای باندې اته الله به چې کوم سره شی هم ډیر دی خو تاسو یو جهان مننه د ټایم را کولو او بیا د مر مهنت کولو موږ د لپاره سپیشل چې کوم تاسو راغله خپل قیمتي خو موږ ته راکو دغه یو جهان مننه او کتونکو د لپاره چې کوم د یو پیغام هم را کې راته بس کتونکو ته دا پیغام دی چې وګورئ تاسو د کار نه مطمئن یې نو کار وکړئ او کنه مطمئن نو مونږ به نورم مطمئن ان شاء الله بس دا ګوره د ډېر زه بار راویم چې په دې باندې ډېر مهنت کیږي مونږ سره چې ملګري ناسي ماهر بھائی دی زبیر خان خو ما سره تاسو الریډي ګوره دا ملګري چې کم دي ایاز بھائی دی اجاز بھائی اور بل فائد بھائی چې کم دی د موږ سره راغلو او دای ته مو وایي چې مطلب په دې باندې موږ ته خپل نمبر راکړي چې داسې واچ د زړه نه یو خره غلی کنه ماهر خان څنګه راغلی زبیر خان
تا د 5000 تا د 5000 باندې جوړو کنه نه کا چې کله مولا جوړ شي په ساته مې چر اوس ګور ان شاء الله دا ګور نن ما نمبر الله په ډیره سبا تا نمبر ان شاء الله ډېر همت کو الله دې ډېر قدر وکړي امين امين الله دې ته په دې چې کوم د ټایم راکو اصل کې په دې باندې چې کوم د ډېر مهنت کیږي نن سبا هر سړی خپل کار باندې مصروف په خپل کاروبار باندې وي کا اوسګار هم یو خدای کوم چې کوم نه اوسګار ځکه چې د انسان یو کار نه بل خو لازمن وي او بیا موږ ته چې کوم نه د ټایم راکو دا یو بیا ویم چې یو جهان مننه او پاګې باندې موږ ته کم مهنت کو کم خواریو کا مطلب کده ځان خلاصولې په دې باندې چې مطلب ځا چلو یو پنسلدار په جوړ کو یو نارمل په جوړ کو نو هغه موږ ته معلومېدل خو موږ د بار چې کم کار وکړو زم چې خلک خبره کې چې پسو کې 110 نمبر موږ ته د چې کم نه وځي ته ورکو په دې باندې چې ډېر مهنت کړې ده او ډېر خوشاله شوم ځکه چې سکیچ په پیله ځل باندې موږ جوړ کو او شوق مې ډېر ټایم نو چې زه بس سکیچ جوړم مې د مخ کې چې کم دینو کته سو پیژنې لاهور کې عادل فنون باندې عادل محمود فنون باندې چې کم دینو ډېر هټه ستا باندې هغه کار کې لګي دی ایته مې ویلو هغه ماته سکیچ کم از کم 8000 روپیا دې کړی وي او ایڈوانس پیمنٹ پکې وو او بیا چې کوم د په پښتنو کې چې کوم ټیلنټ ته یا په زمون په خاص کر زمون سره نږدې په جهانگیر کې یو داسې مطلب ټیلنټډ پښتون چې داسې سکیچ تیاری داسې نور مطلب وغیرہ لکای شو نور آرټ وغیرہ شو هغه هم دی کی او په ډېر خاندان سره خطرې کې سره جناب ویډیو کوم خوښ شوی لایک کمنټ لازم راکړئ چاته هم د سکیچ پکاري تاسو ما الریډي ویلي چې په دې باندې تاسو نمبر منشن کوم په دا نمبر تاسو رابطه کولای شئ زموږ چینل باندې نو یې چینل ځان سره سبسکرایب